انعام د السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبان وایي ډیر ژر به یو ښه تعداد بندیان خلاص کړو. وروسته له هغه چې د کابل حکومت مشر اشرف غني د 2000 طالب زندانیانو د خلاصون امر وکړ، طالبانو له دې ګام هرکلی کړی او وایي ژر به یو ښه تعداد بندیان خلاص کړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین په همدې اړه پر خپل ټویټر لیکلي، د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشي کړي. د طالبانو له لوري د یو ښه تعداد حکومتي زندانیانو د خلاصون خبر داسې مهال دی چې حکومت تېره ورځ 100 او نن 900 تنه طالب بندیان له زندانه خلاص کړل. د 900 بندیانو په خلاصون سره د حکومت له بنده د خلاصو شویو طالب زندانیانو شمیر 2000 ته ورسید. حکومت وروسته له هغه د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ بیا ځلې پیل کړه چې طالبانو د اختر په مناسبت 3 ورځنی اوربند اعلان کړ او خپل جنګیالي د تاروزي بریدونو راوګرځول. په داسې حال کې چې اشرف غني د طالبانو په وړاندې د تاروزي عملیاتو امر ورکړی و، د طالبانو اوربند له تاوده هرکلي سره مخ شو او بیلابیلو لورو پر حکومت غږ وکړ چې په غبرګون کې باید د زندانیانو د خلاصون لړۍ بیا ځلې پیل او چټکه کړي. بل لور ته طالبان وایي که 15000 طالب زندانیان خلاص شي، دوی تیار دي له افغان جهاتونو سره خبرې پیل کړي.